په مقبوضه کشمیر کې د پهلګام حملې وروسته د هندي حکومت او هندي میډیا له لوري که یو خوا د الزامونو لړۍ دوام لري، نو بله لخته په مقبوضه کشمیر او هند کې دننه د هندي حکومت او فوج د غیر منصفانه او جارحانه ګامونو په ضد غږونه پورته کېدل شروع شوي دي. आप हमारी अजानों पे हमला करोगे, आपको कि टूरिज्म चाहिए, आप हमारे नमाजों पे हमला करोगे, आप टूरिज्म की बात कर रहे हो, हिजाब पे हमला हुआ। यहाँ पर कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर आर्मी है। अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में ही उठा लेते। هندي حکومت په مقبوضه کشمیر او هند کې دننه د نامنۍ ذمہواري او مسؤلیت په پاکستان اچوي، خو بله لخته په هند او مقبوضه کشمیر کې موجود ولسي وګړي د هندي حکومت د ظالمانه اقداماتو په ضد غږ پورته کوي، پاکستان سره د همدردۍ او ملاتړ اظهار کوي او د هند ظالمانه اقدامات د ټولې نړۍ مخې ته ږدي. And I can assure Pakistan عوام کہ اسی پاکستان دے نال اٹ وانگو کھڑے ہاں. د مقبوضه کشمیر د خلکو وینا ده چې د هند حکومت دلته خلکو ته د دروغو باور ورکوي چې په کشمیر کې ماحول خوشګوار او غوره دی او هیڅ قسمه ترهګري او بدامني نشته. د هند حکومت دا دعوه هم لري چې ګینې په مقبوضه کشمیر کې د ترقۍ عمل روان دی، خو بله لخته د مقبوضه کشمیر خلک بیا دعوه کوي چې بھارتي فوج او حکومت په مقامي خلکو ظلم او جبر کوي او د هغوی نه د اظهار ازادي تروړي. कश्मीर कुछ लोगों के लिए एक इंडस्ट्री है और कश्मीरी इसमें एक रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है. Pakistan will do a quid pro. د مقبوضه کشمیر خلک دا هم وایي چې دلته خلک پریشان دي، د مسلو سره مخ دي او د بیروزګارۍ د لاسه ستونزې ورځ تر بله سیوا کیږي.